السلام علیکم ګرانو او قدرمنو لیدونکو، تاسو ته په دې ویډیو کې درښیو چې څنګه کولی شو د پاسپورت لپاره په لاس کې د شته تلیفون څخه په استفادې آنلاین ثبت نام ترسره کړو. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس وخت لپاره د ریاست عمومي پاسپورت یوازې یوه لاره شته ده د پاسپورت د اخیستلو لپاره، چې هغه هم آنلاین ثبت نام دی، آنلاین نوملیکنه ده. او آنلاین ثبت نام د نوي پاسپورت اخیستلو لپاره هم کیږي او د تاریخ تیره پاسپورت نوي کولو لپاره هم همدغه آنلاین نوملیکنه کیږي. د هر څه وړاندې راځو کروم براوزر خلاصوو او دلته فقط لیکو فرم آنلاین پاسپورت. فقط همدغومره لیکو فرم آنلاین پاسپورت او دا سرچ کوو، همدغومره کفایت کوي. دغه په لومړي سر کې چې راغی فرم آنلاین پاسپورت، همدغه باندې کلیک کوو. دا د پاسپورت ریاست عمومي ادرس ده او لینک یې دی. دلته خپله ژبه انتخابوو، دري یا پښتو. دا صفحه چې کله خلاصه شوه محترمو، نو د دغو شرایطو د لوستلو څخه وروسته په آخر سر کې غوښتنلیک دی، په دې باندې کلیک کوو. انټرنیټ د ولس لخوا لږ مصروفه وي او صحیح کار نه کوي، نو بهتره وخت د آنلاین ثبت نام لپاره سهار وختي ټیم دی، چې هغه وخت د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ تقریبا تیز سپیډ او ډېر په اسانۍ سره د آنلاین نوملیکنه ترسره کولی شو. او د ثبت نام پاڼه خلاص شوه. لومړی په سر کې شخصي معلومات دي. لقب که نارینه وي آقا استعمالو، او که ښځینه وي خانم یا دوشیزه استعمالو. مثلا د ښځو لپاره خانم. د غوښتنلیک ډول نوی او تجدید، یو جدید ده یو تجدید ده. جدید هغه چا لپاره ده چې مخکې پاسپورت نه وي اخیستی، او تجدید هغه چا لپاره ده چې پاسپورت په لاس کې ولري ولې وخت یې پوره شوی وي او غواړي چې خپل پاسپورت نوی کړي. جدید باندې کلیک کوو. دریم قدم کې چې دا کوډ ده، دا د سیستم له لوري ټاکل کیږي. او ورپسې تخلص ده، تخلص مثلا محمدي، تخلص په انګلیش باندې لیکو محمدي. نوم ده، نوم مثلا مریم، نوم په انګلیش باندې لیکو مریم. د پلار نوم مثلا احمد ورکومه، د پلار نوم په انګلیش احمد. د نیکه نوم مثلا محمود، د نیکه نوم په انګلیش. د زیږېدنې نیټه، دلته تاریخ تولد ذکر کیږي چې په کوم کال یو شخص زیږېدلی ده. مثلا نیټه ورکومه 1282 د دریمې 14
دلته به خپل د زیږېدنې نیټه ورکوي، دنده، دلته وظیفه ده مثلا خانم او خانه، او یا کولی شي شغل آزاد د نارینه‌و لپاره انتخاب کړي، خو داسې ښځینه ده نو خانم خانه انتخابوي. د زوکړې ځای یعنې زیږېدنې ځای صحیح ده، مثلا لغمان. استوګنځی اوس چېرې اوسېږي؟ لغمان. مدني حالت مثلا ورکوو مجرد. تذکره ده، که چیرې تذکره کاغذي وي نو د تذکرې نمبر، ټوک، صفحه او د ثبت شمېره لیکل کېږي، او که چیرې الکترونیکي وي نو صرف د همغه تذکرې نمبر لیکل کېږي. مثلا دیارلس نهه نوي 02 03 فرضي ډول د مثال په طور یو تذکرې نمبر ورکوو چې الکترونیکي تذکرې نمبر په دغه رقم باندې وي. او ورپسې جنس ده، جنس که نر انتخابېږي، که ښځینه او ښځه انتخابېږي. د ویښتانو رنګ دی مثلا تور، د سترګو رنګ تور، قد مثلا 160 سانتي متره، او په آخره کې دغه حروف او عدد چې دي دا باید دننه کوو. MX 15 J 4 او د دې نه وروسته په ثبتولو باندې کلیک کوو چې زموږ دغه ورکړي معلومات ثبت شي په سیستم کې، او کوډ هم د سیستم لخوا بارکوډ موږ ته مشخص شي. معلومات ثبت شول او دغه د کوډ هم د سیستم لخوا ورکړل شو. خپل معلومات به په دغه مرحله کې یو ځل بیا چک کړي چې بیا وروسته نشي کولی موږ او تاسې خپل معلوماتو ته تغیر ورکړو. سمه ده، له یو سره ټول خپل معلومات به چک کړئ او د هغې نه وروسته په مخکې باندې کلیک وکړئ. دلته به عکس او امضا یا ګوته ورکړئ. سمه ده، دلته موږ سره یو عکس دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړ شوی دی، یا artificial intelligence. دغه عکس دلته د مثال په ډول ورکوم. دا او سب باندې کلیک کوو، بیا شس یا ګوته ده. دلته هم کولی شو چې مثلا دغه شست ثبتولو باندې کلیک کوو. د عکس بیکګراوند باید سپین وي او د پاسپورټ په اندازه اخیستل شوی وي. هغه ماشومان چې عمرونه د 7 کلونو ښکته وي نو د ګوتې لګولو پر ځای باندې کولی شي چې نوم یې ولیکئ او همغه ورته واستوئ. بیا هم یادونه کوم چې د سار لخوا ثبت نام کول بهتره دي، ځکه چې انټرنیټ سپیډ تیز وي او موږ نه فازابوي. په ډېر اسانۍ سره ثبت نام ترسره کېږي. دغه دویم مرحله کې عکس او امضا م اپلوډ شوه. اوس بیا مخکې باندې کلیک کوو. دلته ادرس برای دریافت پاسپورټ، نو لومړي ځل لپاره کابل انتخابوو. بیا کله چې هر ولایت اوسېدونکي وي اصلي یا پیلیبیانو همغه ولایت ته کولی شو دغه خپل ثبت نام چینج کړو. زموږ نوبت د همدغه ساعت او دقیقې نه شروع کېږي، کوم وخت کې چې موږ له سیستم څخه بارکوډ اخیستی یا ترلاسه کړی دی. ورپسې د اړیکو شمېره انتخابوو، فرضاً 0 500 بیا د کور پته مثلا لغمان مرکز
دلته به خپل د کلي ادرس مکمله ورکړي، ورپسې به دا مرحله هم ثبت کړي. دا هم ثبت شوه. وړاندې ځو د شرکت اړوند معلومات. دغه کسانو لپاره دي چې څوک چې د تجارت لپاره پاسپورټ اخلي باید دا معلومات ذکر کړي، او د عادي پاسپورټ لپاره د دې ډکول ته ضرورت نشته او د دې څخه تېرېږو. مخکې باندې کلیک کوو. ورپسې زده کړې دي. هغه څوک چې وظیفه ولري او تحصیلي اسناد ولري بیا کولی شي دلته خپل هغه د زده کړو معلومات ورکړي. مثلا چې ته کومې کچې زده کړې کړي، په کوم پوهنتون کې یې کړي، صحیح ده، او د هغه پوهنتون نوم او د زده کړو د شروع نیټه او د ختم نیټه. او که څوک اوس هم په زده کړو بوخت وي نو بیا د شروع نیټه یې دلته لیکل کېږي او په اخره کې جریان لري باندې ټیک مارک کېږي. او که څوک زده کړه نه لري نو دې څخه به تېرېږي. دنده دا د هغه کسانو لپاره چې رسمي دنده یا وظیفه ولري، او که څوک وظیفه نه لري نو ترې نه تېرېږي. مخکینی پاسپورټ دا د هغه کسانو لپاره ده چې پاسپورټ یې تاریخ تېر شوی وغواړي چې نوی کړي. جرمي سابقه ده، که څوک جرم لري هم دلته انتخابېږي. او آخره یا وروستۍ مرحله چې ده دلته د پاسپورټ ډول مثلا عادي جرمي ډول نه لري. د پاسپورټ موده مثلا 15 کلن دی. غوښتنلیک ډول عادي ده. د پرداخت ډول عمر چې له 14 نه پورته وي نو مشر کې راځي. او ثبتولو باندې کلیک کوو. د آخري مرحله ده فورمه ځان سره ثبتوو. د فورمې چاپ باندې کلیک کوو. دا فورمه ډاونلوډ شوه. یو وار بیا خپل معلومات ګورو، لکه نوم، د پلار نوم، تخلص، د زیږېدنې نیټه، د نیکه نوم، دا شیان دلته ګورو فورمه کې چې صحیح وو. د هغې نه وروسته په منل او استول باندې کلیک کوو او تاییدوو یې. زموږ نوملیکنه په بریالیتوب سره ترسره شوه او د پاسپورټ ریاست آنلاین سیستم ته داخله شوه او عملا زموږ په نوبت کې شامل شو. نو دا وه د پاسپورټ آنلاین نوملیکنې طریقه چې تاسو ته مې در وښودله. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. د الله په امان.